د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې د 90,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست د رئیس په حضور کې یو ورزشي جمنازیوم پرانیستل شو. د دغه ورزشي لوبغاړي مسؤل وایي چې د یاد جمنازیوم له جوړېدو څخه یې موخه د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي ټینګښت او په نشهیي توکو د ودې د اخته کېدو مخنیوی دی. 90,000 دلار آمریکایی مصارف هزینه برداشته. میگه خاص به خاطر هدف ما نیست، آرزوی ما این نیست که جوانات تشویق شود بیا ورزش کنه در این فضای صلح و آرامی. میگه به این هدف ما جمنازیوم ساختیم برشان. له بلې خوا د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست مسؤلین په هیواد کې د ځوانانو لپاره برابر شوي شرایط بېساري بولي او د دغه ډول ورزشي ډګرونو جوړېدل د ځوانانو ورزشکارانو د ملاتړ لپاره یو مهم ګام یادوي. الحمدلله په بلخ ولایت کې بیا داسې یو سرمایه ګزاري کړې ده، یو جمنازیوم یې جوړ کړی دی. یقینا ډېر خوشحاله سولو چې داسې یو جمنازیومونه باید د ځوانانو لپاره جوړ شي، ځکه ورزش چې دی ورزش خو داسې یو لفظ یو اداره ده چې دا د خلکو په مابینځ کې اتفاق او اتحاد راولي. هر روز ببینیم که ماشاءالله میدانهای نو جور میشه، معیاری هستن، استاندارد هستن که در خدمت ورزشکارا روز به روز خوب شده میرن. ورته مهال یو شمېر ورزشکارانو د دا ډول معیاري ورزشي ډګرونو نشتون له پخوا څخه په دې سیمه کې د ورزشکارانو له مهمو ننګونو څخه بالي او اوس مهال د دې میدان په جوړېدو سره د ورزشکارانو د ودې لپاره غوره فرصت بولي. جوړ شدن این میدان با این سیستم جمنازیوم که باشه خیلی موثر است برای بازیکنان، برای رشد جوانان، پیشرفت خود ولایت ما. این سطح جمنازیوم از سطح چمن و سبزه که خیلی بالاست. به خاطر خوشحال هستم که یکی همچون میدانهای دیگه به ولایت ما افتتاح شد و جور شد. مشکلات زیاد بود، میدان معیاری نبود، جوانان و ورزشکارا کسب مشکلات زیاد مواجه بودن. فعلا که میدان جور شده و بهشون خیلی سهولت شده، میتونه که بهتر و خوبتر بازی‌ها برگزار شود و با جوانان خوبتر مفید تمام شود. دا ورزشي جمنازیوم په داسې حال کې په بلخ ولایت کې جوړ شوی چې اوس مهال په دغه ولایت کې د فوټسال 15 میدانونه او 10 معیاري جمنازیومونه فعالیت لري.